الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت دیارلسمه برخه په تیره برخه کې مو د ابوبکر صدیق رضی الله د زکندن او د مرګ حالات بیانول. اوس هم هغه بیان چې پرکو. حضرت عائشہ مبارکه خپل پلار ته د هغه د زکندن په وخت کې ورله او جړلې. پلار یې د جړا څخه منع کړ، بیا څنګه یا بغل ته کښېنوله. د پلار په باره کې دی د مرثیه او یا د غم بیتونه ویل. خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل چې یا عائشہ، بیتونه مه وایه، بلکې دا آیات شریف ووایه چې رب جل جلاله په سورة قاف 9 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. یعنی د مرګ سختی او بهوشي د دې لپاره رااله چې هغه د پیغمبرانو خبرې په خپل سترګو سره وویني او حق درته ښکاره شي. نو په دغه وخت کې به منکر انسان ته وویل شي دا هغه مرګ دی چې ته به د هغه څخه ګوښه کېدې او هغه دې نه منئ. هغه اخرینی جملې چې تر وفات د مخه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر خوله راووتې، هغه دا جملې وې: توفني مسلما والحقني بالصالحين. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ثانی اثنین یاری غار د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ د دوشنبه په ورځ مازیګر یا تر لمر وروسته وفات شو. د جنازې لمونځ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پر ادا کړ او د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای د هغه په مبارکه حجره کې شخ کړل شو. قبر ته عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحه او عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ورکشته شول. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ناروغي په وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مسلمانانو د امامت چاري پر غاړه اخیستې وې. کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویل: یا ابابکر، هغه څوک چې تر تا ورسته راځي هغه دې ستړي کړ. دغه جمله ډیره لو معنا لري، یعنی تا داسې عمل او کارونه وکول کم څوک چې تر تا ورسته راځي هغه دغه عمل بیل ډیره ستړیا او بیل ډیره زحمت نشي کولای. ستا پر لار باندې تک کول د ستړیا او د زحمت څخه نه دی خالی. هغه کارونه چې تا شروع کړی ده چې هغه د فارس او د روم فتح کېدل دي او تر دغه ځای دې را رسولې ده، ورستنی خلک به په ډیره ستړیا او تکلیف صبر کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر خلافت د مخه د ټکرانو تاجر وو. پس له هغه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ وټاکل شو، بیا هم غوښتل چې د خپل کورنۍ د خرڅ او د مصرف پیدا کولو لپاره هغه خپل تجارت وکړي. نو یې په سهار کې ټکران پر اوږه واچول او بازار ته روان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله عنه د دې کار څخه منع کوي او ورته ویل چې کته په تجارت باندې مشغوله شي د خلکو کار او خدمت در صفاتیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل چې نو خپل کورنۍ ته خواړه د کمی خور برابر کړ. حضرت عمر رضی الله عنه ویل چې موږ د مسلمانانو د بیت المال څخه ستانه په قدر کوو. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په موده کې د کور مصرف د بیت المال څخه ورکول کېدی. خو د مخه تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شي، امر یې وکړ او ویل ټول هغه مال یا هغه مصرف چې د خلافت په موده کې د بیت المال څخه راکول شوی دی هغه د حساب او جمع کړل شي. پس له حسابه دا معلومه شوه چې 8000 درهمه د رضی الله عنه د کور خرڅ شوی دی، چې دغه 8000 درهمه په 2 کال او 3 میاشتې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ټول کورنۍ مصرف شوی. اوس نو دغه مصرف د هغو مصارفو سره قیاس کوي کم چې نن ورځ د مسلمانانو د بیت المال څخه د جنو حاکمانو او د هغو د کورنیو او اولادو په شخصي او بیا ځای خرڅولو باندې لګیږي. نو خود به مسلمان ملتونه د دغه دربدري او مسکنت په حال کې ژوند تیروي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه امر وکړ چې دغه 8000 درهمه دي بیرته زما د شخصي مال څخه د بیت المال و مال ته ورکول شي.
که زما شخصي مالو دغه مبلغ نه سوی پوره کولی بیا دې زما د اولادو د مال څخه واخیستل سي او بیت المال ته دې ورکول سي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه کار د دې لپاره کوي چې د مسلمانانو د بیت المال څخه شی نه اخیستی او نه شی خوړلی. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په داسې حال کې وفات شو چې هم زاهد او هم عابد وو، هم پرهیزګار او هم کریم وو، هم صدیق او هم مجاهد وو. په داسې سخت او مشکل وخت کې د مسلمانانو قیادت او رهبری وکوله چې بیا په تاریخ کې دغه سخت حالات په مسلمانانو نه دي راغلي. فتوحات او د اسلامي دولت پراخه کېدل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر قیادت لاندې شروع شول او د چا په مقابل کې شروع شول؟ د هغه وخت د دنیا د هغه دوه لوی قدرتو په مقابل کې چې فارس او روم ول. الله دې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه راضي شي او الله دې د اسلام او ټول امت مسلمه د طرفه د خیر جزاء او بدله ورکړي. دا رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر خپل وفات د مخه وویل د بیت المال د مال څخه د ابوبکر د کورنۍ سره بیل د غیوی او شی چې موږ شي دیل وشو او بیل د غیو مری چې د مسلمانانو توري هم جوړي او زموږ خدمت هم کوي، بل شي نسته. نو که زه مړ شوم دغه دوه شان و عمر ته ورکړي. کله چې دغه دوه شان حضرت عمر رضی الله عنه ته ورکړل شول هغه وویل الله دې پر ابوبکر ورحمیږي، هغه څوک یې ستړي کړ چې تر دا ورسته راځي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د درو د اسمو سره د جنتو په فردوس اعلی کې یو ځای کړي. امين. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د هجرت د 14 کال د جمادی اخر په میاشت کې د دوشنبه په ورځ مازګر یا فصل مازګر ماښام وخت کې فصل 15 ورځې ناروغي وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. د امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه څخه چې د امام جعفر صادق رضی الله عنه پلار دی او د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه المسیدی دا هغه روایت دی چې هغه ویل دي فصل هغه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کفن کې وپیچل شو. حضرت علی رضی الله عنه ته ودرېدی او ویل د هیڅ عمل نامه چې د هغه سره د الله سره مخامخ کیږي او د الله په حضور کې درېږي هغه ماته دون نه د خوښه لکه دغه چا عمل نامه چې په د کفن کې پیچل شوی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دون حیا درلوده که بچا د په حضور کې د اوصاف بیان کړ د رضی الله عنه تر سترګو به اوښکې راتوي شوې او خپل هغه مشهوره دعا به وویل ول الهه ته په ما تر ما ښه خبرې او ما تر هغه شو ګرځي چې دوی پر ما ګمان کوي او هغه څه راوبخښي چې دوی نه دي په خبر او ما دغه د دوی په وینا باندې ماخذه کوي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت مدت 2 کال او 3 میاشتې و او د وفات په وخت کې عمر 3 کال و. دا هغه عمر دی چې رسول صلی الله علیه وسلم هم پر دغه عمر باندې رحلت کړی دی لکه څنګه چې الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژوند کې سره یو ځای کړی ول دغه رنګه په تربه هدیره او حجره کې هم سره یو ځای کړی ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم په هغه حجره کې شخ کړ شو چې تر د مخه رسول صلی الله علیه وسلم هلته شخ کړ شوی چې دغه حجره د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت د مخه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها چې د ابوبکر لور ده د هغه د استوګنې خونه و. په اخر کې به وایم ما غوندي عاجزه او ناقص العلم انسان به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د فضایل او د هغه د مبارک ژوند په اړه کې څه وایي ځکه د رضی الله عنه هغه څوک دی چې خیر البشر صلی الله علیه وسلم د په اړه کې فرمایي ان من امن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته متفق عليه. یعنی بشک زما سره په ملګرتیا او د مال په مسله کولو کې تر ټولو خلکو هغه امین او صادق سړی ابوبکر وو. کما د ځان لپاره بیل خپل رب خلیل انتخابولای ما به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ځان خلیل ګرځولای وای. خلیل هغه محبوب ته ویل کیږي چې د یو انسان زړه د هغه په حب او محبت ډک وي خو د سره می د اسلام ورورګروي او محبت دی. او بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم د رضی الله عنه په باره کې فرمایي
ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله رواه الترمذي. یعنی هیڅ چا لره زموږ سره نیکی او احسان نشته مګر موږ د هغه بدله ورکړې ده بیل ابو بکر. یعنی هر چا چې نیکی او احسان را سره کړی دی د هغه بدله زما د طرفه ورکول شوی ده بیل ابو بکر چې د هغه د احسانو بدله نه ده ورکول شوی. بهشکه چې د لره زموږ سره احسانو نشته خو د هغه بدله به الله جل جلاله د قیامت په ورځ ورکړي او د هیڅ چا مال دونه ګټه او فائدہ نه در رسولې لکه څونه چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مال فائدہ را رسولې ده. کما د ځان لپاره خلیل انتخابولای ما به ابو بکر رضی الله عنه د ځان خلیل ګرځولای وای مګر ستاسي صاحب چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دې جملې څخه خپل ځان مراد دی هغه خلیل الله دی بل څوک د ځان لپاره خلیل نه ګرځي. او الله د رسول صلی الله علیه وسلم زړه په خپل حب او محبت سره ورته کړی دی د بل چا محبت نه پکې ځایږي. دا هغه څه سوانح او څه صفات او څه تاریخي آثار د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژوند کې ول چې موږ یو څو لحظې د په مبارک ژوند کې د خپل ژوند تیر کړي چې زموږ خپل ژوند هم د په خوشبوې ژوند باندې خوشبوې شي. اوس به د سیدنا حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت او د سلسله بیان درته وشي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر ژوند ورسته د تاریخ او د اسلام د یو لوی قهرمان سیرت او مختصره پیژندګلوي به درته بیان شي. ځکه په ورسته کې زموږ راتلونکی بیان د دغه قهرمان د ژوند او د اعمال په باره کې دی چې دغه قهرمان سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. زه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تاریخ نه وایم او نه تر خلقو د رضی الله عنه په عظمت زیات خبر یم. د دغه وینا څخه زما یوازې مقصد دا دی چې په دغه وینا سره زه او اوریدونکو څو لحظې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خاطرو او په عجایب کې ملګرتیا سره وکړو. د هغه چا سره ژوند وکړو چې د سره مو په ژوند کې نه دی لیدلی خو د هغه نه لیدو عوض او بدل به په دغه وینا او اوریدنه کې لاس تراو چې دا داسې معلم دی چې اس مثل او ساره په معلمانو کې نسته او د په ملګرتیا باندې څو لحظې د خپل ژوند ته قیامت ورلوړ. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب سلسله په داسې ډول سره ده: عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبد العزى ابن رياح ابن قرد ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر او فهر هغه څوک دی چې لقب قریش دی. نو عمر رضی الله عنه په قریش کې عادوی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په کعب ابن لؤي کې یو ځای کیږي. د عمر رضی الله عنه مور حنتمه بنت هشام المخزومیه نومیده چې د ابو جهل خور ده او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په عدي ابن کعب کې یو ځای کیږي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبیله د قریشو د سفارتي چارو مسؤله و. یعنی کبه په خپل د قریشو یا د قریشو او نور قبیلو په مابین کې اختلافات او مشاجرات پیښ شول د هغو مشکلاتو د حلولو او د هغو قبیلو سره د جنگ کولو فیصله د درو د قبیله وظیفه و او د درو د قبیله بیا حضرت عمر رضی الله عنه د پوهی او د حکمت په سبب د دې کار کړی و. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د جاهلیت په وختو کې ټول هغه کارونه کول چې کفارو او مشرکانو کول. یو وخت یو ځوان د درو د خلافت په وخت کې ورته وویل: یا امیر المؤمنین، تاسو چې دغه د کفر او شرک کارونه کول آیا تاسو عقل نه درلودی؟ درو د ته په جواب کې ورته وویل: زوی، موږ عقل درلودی خو زموږ سره هدایت نه و موجود.
د انسانانو د پاره د عقیدې مسائل یوازې په عقل حسب او نسب سره نه حلیږي بلکې بل هغه هدایت چې د رب جل جلاله د طرفه وي اصلاح په وجود نه راځي څونه ډیر مفکرین فیلسوفان او پوهان ګمراه شوي دي او پر غلطه لار باندې تللي دي دوی لوی عقلونه درلودل مګر د الله جل جلاله څخه د هدایت غوښتنه نه ده کړې او هغه الهي هدایت د دوی سره نه ملګری نو عمر رضی الله عنه بیل اسلام یو عادي او معمولی انسان وو خو اسلام هغه شی دی چې د عمر رضی الله عنه هغه دننه استعداد یې راويش کړ او پر سم لار یې رهي کړ حضرت عمر رضی الله عنه د فیل تر کال 14 کال ورسته زیږیدلی دی چې په دغه حساب سره تر رسول صلی الله علیه وسلم 14 کال کشر وو د حضرت عمر رضی الله عنه اسم کنیه ابو حفص دی چې نسبت یې د رضی الله عنه لور حفصه رضی الله عنها ته کیږي چې ام المؤمنین او د رسول صلی الله علیه وسلم زوجه ده او حفص په عربي کې د زمری و بچی ته ویل کیږي مګر دلته یو بل باریکی ته هم متوجه سي هغه دا چې دا هغه عمر دی چې په جاهلیت کې د شرم او د فیغور په سبب باندې ژوندۍ لور شخوله او په اسلام کې د اسم کنیه نسبت ولور ته کیږي یعنی ابو عبد الله نور ته ویل کیږي بلکې ابو حفص ورته ویل کیږي چې وهغه د ولور ته نسبت کیږي دا هغه شرف دی چې اسلام وشیز ته ورکړی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لقب فاروق دی چې دغه لقب د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه د تورکړل شوی دی او دغه لقب د اسلام په تاریخ کې په یو ډیره عظیمه او شاندار ورځ ورکول شوی دی کله چې عمر رضی الله عنه مسلمان شو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل څنګه چې زموږ دین حق دی نو موږ باید چې د خپل دین ښکارا کو نو موږ ولې خپل دین پټو رسول صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه په غوښتنه د 40 نفر مسلمانانو سره چې ټول مسلح ول د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله عنه د کور څخه په 2 صفه یا 2 قطار کې په داسې حال کې راووتی چې د یو صف په سر کې حمزه ابن عبد المطلب د رسول صلی الله علیه وسلم اکا اسد الله سید الشهداء رضی الله عنه رهیو او د بل صف په مقدمه او شروع کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رهیو دغه 40 نفر مسلمانانو د تهلیل او د تکبیر په ویلو سره پر کعبه شریفه طواف وکړ او بیرته ولاړل نو الله جل جلاله د رضی الله په اسلام راوړلو سره د حق او باطل په مابین کې فرق او جلاوالی راوستي چې دغه هم د فاروق ترجمه او معنا ده د حضرت عمر رضی الله عنه مسلمانېدل د حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام د راوړلو قسمو د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په حصو او په برخو کې بیان کړي او په شت تفصیل سره بیان کړي چې دلته بیا و تکرارول ته ضرورت نه وینم خو په اختصار باندې به لږ څه بیان جنرانه کړم امام ترمذی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت کوي او امام طبرانی د عبد الله ابن مسعود او انس ابن مالک رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بأبي جهل او بعمر ابن خطاب يعني الهي په دغه دوه نفرو کې چې یو عمر ابن خطاب دی او بل ابو جهل ابن هشام دی چې هر یو ته خوشوي په هغه سره اسلام معززه کی نو دغه دوه نفرو څخه په الهي دربار کې عمر ابن خطاب خوشو او د رسول صلی الله علیه وسلم دعا د مبارک قبول شو څنګه چې عمر او د او عاقل هوشیار او خطیب قوي او قوال سره د همت او د عزم خاوندو د هر کار اراده چې به وکوله هغه کار تر اخیره رسوي او دا رقم عمرو بن هشام چې ابو الحکم ورته ویل کېدل او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل هغه هم د عزم خاوند خطیب او د قریشو د مشرانو څخه دغه دوه نفرو داخلي استعداد د رسول صلی الله علیه وسلم څخه نه وپټ او دا هم معلومه خبره و چې په مسلمانانو کې دغه سچا وجود لکه عمر ابن خطاب یا عمرو ابن هشام دا اسلام ته ډیر مرسته او کومک رسولای شي نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې الهي په یو د عمرینو اسلام معزز کړي
که د دوی دوه څخه یو مسلمان شي اسلام په قوي کېږي مگر د رسول صلی الله علیه وسلم د دعا قبلېدل د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په نصیب شول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د طبیعت په تیزی په توندۍ سره مشهور او معروف وو قهرمن او شدید سړی وو او ډیر ځله مسلمانانو د څخه قسم قسم ازارونه لیدلي دي او دا معلومه ده چې د په دننني ژوند او زړه کې زید او نقیض مشاعر موجود ول د یو طرفه د هغه عادات او تقالیدو احترام کوي کوم چې د پلرو او نکاګانو ورپریږي ول او د بل طرفه ځان او هغه له او لعب خواهشات او شهوات څوري لکړو کوم چې د او د ماحول عادت ورسره درلودي خو بل مقابل د مسلمانانو المنز او دا چې دوی د خپل عقیده په لار کې د سخت ازارونه قبلوي دا شعور ته ایسیدل او بیا د په عقل زړه کې شک او تردد به پیدا شو چې ممکن دا شی چې اسلام وهغه ته بلنه کوي تر دغه نور کارو ښه بهتر وي په فکر او په دماغ کې دغه ضد افکار پر لاوشتل او بیا به خاموش شو خو د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو خلاصه دا سره راوځي چې یو شپه د غوښتل چې تر کور د باندې شپه تیر کړي نو د حرم شریف څخه را روان شو څو د کعبه شریفي پوښو ته ځان را ورسوي دلته د کعبه شریف پوښو ته چرالي په پوښو ننوتي او دلته ځان پټ کړي او هلته بیا رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ دي او لمونځ کوي په لمانځ کې سوره حاقه وای عمر رضی الله عنه قران مجید ته غوږ ونیوي او د هغه ترکیب او تعلیف ډیر خوښ شو نو وای چې ما خپل ځان سره وویل لکه څنګه چې قریش وای په والله د شاعر دی رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې دغه آیات شریف د سوره حاقه تلاوت کړي چې رب جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون یعنی بشک خامخا د قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کم شاعر قول نه دی تاسو ډیر لږ ایمان راوړي بلکې نه مؤمنان کیږي حضرت عمر رضی الله عنه وايي چې ما د ځان سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیت شریف تلاوت کړي ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين او دغه قرآن د کاهن قول نه دی لکه تاسو چې ګمان کوئ تاسو لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي دغه قرآن د رب العالمین د طرفه نازل شوی دی او رسول صلی الله علیه وسلم پاته سورت تر اخره وایي عمر رضی الله عنه وايي چې دغه آیاتو په اوریدلو سره ستر تاثیر لاندې شو او اسلامي زړه ته نږدې شو دا هغه د اسلام تخم و چې د حضرت عمر رضی الله عنه په زړه کې کښېښول شو مګر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدي قومیت د پلرو او د نیکګانو د دین لویوالی هغه پر دغه حقیقت چې د پر زړه ژغ کوي غالب وو بیا هم په خپل عمل کې د اسلام ضد او د مسلمانانو دشمن وو د هغه خپل زړه په پټ شعور باندې لا نو قانع خو د په د باندې ژوند کې چې هغه اول نرموالی په دې کې ولیدل شو هغه و حبشې ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت الخلفاء به په راتلونکي حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین